که چېرته تاسو هم په UAE او KSA مارکیټ کې کار کوئ او تاسو ته په انډیویجوال اکاونټ باندې برانډ اپروول یو چیلنج ښکاري، نو بیا تاسو هیڅ فکر مه کوئ، ځکه په دغه سنګل ویډیو کې به زه تاسو ته څلور داسې ټریکس ښیم، که چېرته تاسو دغه ټریکس فالو کړل نو انشاءالله تاسو ته به په انډیویجوال اکاونټ باندې برانډ اپروول میلاویږي او هغه هم د 100% ګارنټۍ سره. په دې کې اولنی ټریک دی موږ سره چیټ جی پی ټي. موږ به چیټ جی پی ټي اوپن کړو په کروم کې داسې. یو منټ زه بیا دوباره دا اوپن کړم. تاسو به داسې دا سرچ کړئ چیټ جی پی ټي. دا داسې یونیک ټریکس دی انشاءالله د دې باره کې به چاته هم داسې خاص معلومات نه وي. موږ به چیټ جی پی ټي اوپن کړو، خو تاسو دا یو خبره زما په یاد ساتئ که چېرته تاسو په انډیویجوال اکاونټ باندې اپروول اخیستل غواړئ نو بیا به تاسو ډایرکټلی برانډ سره کانټیکټ نه کوئ، تاسو به کوشش کوئ چې کوم لوکل سپلایرز دي موږ به هغې ته اپروچ کوو. صحیح شو؟ نو دلته به زه سرچ کړم local supplier website دا چې ډایرکټلی موږ ته د هغې ویبسایټ راشي. صحیح ده؟ ویبسایټ ان UAE. که چېرته تاسو په KSA کې کار کوئ نو تاسو سرچ کړئ لوکل سپلایرز ویبسایټس ان KSA. ما دلته سرچ کړو UAE. زه به دا سرچ کړم. ګوره دا ویبسایټ دی سره ټریډ لینک. لومړی به زه دا اوپن کړم. ایزیلی بس تاسو دا د دې ځای نه اوپن کوئ. تاسو دلته کتلی شئ ټریډ لینک. دا د UAE یو لوکل سپلایر دی. دلته تاسو کتلی شئ دې سره ښه زبردست پروډکټس دي. هاوس هولډ، بیبي سینټر، غټ سپلایر دی. تاسو به دا سکرول ډاون کړئ په دې طریقې سره. تاسو کتلی شئ کانټیکټ اس په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره که چېرته تاسو دې سره چیټ کوئ یا تاسو دې سره مطلب فون باندې کال کوئ، صحیح ده، نو ګوره دا نمبر دی د فون نمبر دی او دلته تاسو دې سره چیټ کوئ. په دې طریقې سره چې دی تاسو په دې طریقې سره ګوره دلته تاسو وګورئ دلته واتساپ نمبر دی. بالکل ایزیلی ښه په واتساپ باندې دې سره کانټیکټ وکړئ نو بالکل ایزیلی چې دی دا تاسو ته اپروول درکولی شي او هغه هم په انډیویژوال اکاونټ باندې. دا بالکل یو غلطه خبره ده او دا بالکل یو غلط کنسپټ دی چې یاره په انډیویژوال اکاونټ باندې اپروول نه میلاویږي. صحیح شو؟ خو دا لږ رنګې ټریکي دی. دلته زه یو بل ویبسایټ اوپن کړم. ګوره بالکل ایزیلی بس ویبسایټ دي تاسو سره یو یو اوپن کوئ او هغې سره کنټیکټ کوئ. دا به سکرول ډاون کړم. کنټیکټ اس. ګوره دا دی فرست نیم، صحیح شو، ایمیل ایډرس او سبجیکټ دا به تاسو فولفل کړئ او سبمیټ کړئ. صحیح شو؟ دا به تاسو سره بیا کنټیکټ.
دلته تاسو کتلی شئ دلته فون نمبر هم دی د دوی او دا چې دی دا د دوی دغه ایمیل دی تاسو په دې باندې دې سره کانټیکټ کولی شئ ګوره زه به بل هم اوپن کړم UAE یلو پیجز وګوره دې کې هیڅ مطلب سره روکېټ ساینس نشته دلته تاسو وګورئ موبایل نمبر دی او دا ایمیل دی په دې باندې تاسو دې سره کانټیکټ وکړئ بالکل دې کې هیڅ هم نشته بالکل ایزیلی ها دغه رنګې د چیټ جی پی ټي په ترو باندې تاسو داسې هم کولی شئ چې مطلب یو سپیسیفیک سپلایر سره تاسو کانټیکټ وکړئ څنګه سپیسیفیک لکه مطلب یا تاسو داسې هم کولی شئ ګوره ښه چې کله تاسو سره ګوره تاسو داسې هم کولی شئ لکه فار ایگزامپل دا ټول سپلایر چې دي دا تاسو چیک کړل دا د څو دي 11 دي که نه او تاسو غواړئ چې یاره نور سپلایرز مونږ ته راشي نو تاسو دلته سرچ کوئ مور صرف مور سرچ کوئ مور ګوره تاسو کتلی شئ تاسو ته به نور هم راشي دغه رنګې تاسو ځئ دا چیک کوئ چیک کوئ چې کله ختم شي لاندې بیا سرچ کوئ مور نو نور سپلایر چې دی به تاسو سره شو کېږي ٹھیک شو د دې نه علاوه که چېرته تاسو غواړئ چې یاره مونږ یو سپیسیفیک سپلایر سره کنټیکټ وکړو لکه فار ایگزامپل دلته تاسو سرچ کوئ local ګوره local home home and kitchen supplier and supplier with size and UAE specific مطلب تاسو د یو سپیسیفیک پروډکټ یا د یو سپیسیفیک کیټیګري سپلایر فایند اوټ کول غواړئ نو تاسو دلته په دې طریقې سره سرچ لکه زه اوس وایم چې هوم اینډ کچن کیټیګري کې زه سپلایر چې دی هغه فایند اوټ کوم لوکل سپلایر نو ما سرچ کو لوکل هوم اینډ کچن سپلایر ویب سایټ اینډ UAE که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو سره په KSA مارکیټ کې سپلایر پیدا شي نو بیا تاسو د UAE په ځای باندې KSA دغه ته سرچ کوئ صحیح ده دغه رنګې که چېرته تاسو په USA مارکیټ کې سپلایر فایند اوټ کول غواړئ نو هم په دې طریقې سره تاسو کولی شئ ګوره په دا سرچ ګوره دا هغه سپلایر دی چې دا د هوم اینډ کچن دي او بالکل لوکل سپلایر دی ګوره زه دا اوپن کوم صحیح شو دا اوس ټول چې دي دا به هوم اینډ کچن پروډکټ دي سره صحیح ده دا به سکرول ډاون کوم داسې او دلته very contact us ها دلته تاسو کتلی شئ دا چې دی دا د دې ایمیل دی او که چېرته تاسو دې سره په کال باندې خبرې کول غواړئ نو دا د دې فون نمبر دی
او واتساپ نمبر هم چې دی دا واتساپ نمبر دی. ٹھیک شو. په دې طریقې سره تاسو لوکل سپلایر ته اپروچ کوئ. بس دغه یو تاسو په دې طریقې سره چیک کوئ، انشاءالله تاسو ته به اپروول میلاو شي. دویم ټریک دی موږ سره ګوګل میپ. دا هم ډېر یوزفل میتھډ دی. ګوره ښه سپلایر and UAE. او دا چې دي که نه دا ټول لوکل سپلایر دي. ګوره دا فخرالدین چې دی که نه دا هم یو سپلایر دی او بالکل لوکل سپلایر دی. دا تاسو نه مطلب کمپني دغه چې دي که نه انفارمیشن دا ستاسو نه نه غواړي. تاسو ډایرکټلی دې سره کنټیکټ کولی شئ او دا تاسو ته اپروول درکوي. ګوره دا یو سپلایر دی الجزیره. دې باندې موږ کنټیکټ وکړو. بالکل ایزي دی. ها دا خبره بالکل غلطه ده چې یاره په انډیویژوال اکاونټ باندې کار نه کېږي. تاسو لږ رنګ سټرګل وکړئ، تاسو لږ رنګ محنت وکړئ، نو تاسو ګورئ چې تاسو ته څومره زبردست ریزلټ ملاوي. ګوره دلته تاسو کتلی شئ پوره ډیټیل دی. ایمیل دی دلته، دا سیکنډ ایمیل دی، دا واتساپ نمبر دی، تاسو کتلی شئ. ګوره دا چې دی ګوره د یو ای سپلایر سره کنټیکټ بالکل اسانه دی. د یو اس ای په رنګ نه دی چې یاره تاسو سره به وایي چې نمبر وي او هغوی سره کنټیکټ هم ډېر په مشکله کېږي او هغوی سره مطلب چېرته تاسو کمیونیکیشن کوئ نو هغه مشکل وي. لکه ځکه تاسو ته به تاسو انګلیش چې دی هغه به سټرونګ وي، خو په دې کې بالکل دغه رنګې نه ده. که چېرته ګوره یو خو دا دی که نه چې تاسو په واتساپ باندې د یو ای سپلایر سره کنټیکټ کولی شئ. دویمه دا ده اکثر دغه کسان چې کوم ناست وي یا د پاکستان وي یا انډین وي، نو تاسو دوی سره په اردو کې هم خبرې کولی شئ. نو بالکل دا کمیونیکیشن چې دی هغوی سره بالکل ایزي دی. ٹھیک شو. په دې طریقې سره به تاسو دا یو سپلایر چې دی هغه به تاسو د هغې ویب سایټ به تاسو اوپن کوئ. دغه رنګې په دې کې هم تاسو سپیسیفیک پروډکټ چې دي یا سپیسیفیک کیټګري چې دی هغه تاسو سرچ کولی شئ. لکه pet supplier and UAE. ګوره تاسو دا جو څومره هم سپلایر دي دوی سره به پیډ پروډکټس دي. تاسو دا یو چې دی دا تاسو په دې طریقې سره اوپن کوئ. ٹھیک شو. ها دا مونږ سره دویم میتھډ و. دریم چې دی که نه دریم داسې دی لکه فار ایگزامپل تاسو یو پروډکټ چې دی هغه تاسو فایند اوټ کړئ. فار ایگزامپل دغه پروډکټ یو پروډکټ دلته اوپن کوم لکه دا ایریل دا به ٹھیک شو. یا بل پروډکټ به وکړو.
ګوره دا پروډکټ ما اوپن کو ټیک ده او زه غواړم چې یاره د دې سپلایر سره د کنټیکټ وکړم ګوره د دې برانډ نوم دی اومو زه به دلته چک کړم اومو local supplier in UAE. وردا سپلایر دی تاسو دې سره کانټیکټ وکړئ مې به چې دغه پروډکټ دی د سره موجود دی وردا ټول لوکل سپلایر دی تاسو دې سره کانټیکټ وکړئ مې به چې دغه پروډکټ دې سره موجود وي یا داسې کېدلی شي لکه مطلب دغه پروډکټ دې سره نشته خو دې سره به نور داسې پروډکټ وي چې هغه به په امازون باندې به د هغوی ښه سیلینګ کېږي هغه به یو وینینګ پروډکټ نو تاسو ته خامخا لازما چې دی تاسو ته یو ښه ریزلټ ملاوېدلی دې طریقې سره ټیک شو چې هر یو پروډکټ وي لکه دلته به تاسو ګورئ چې کوم یو پروډکټ تاسو ته پیدا شو تاسو فایند اوټ کو او تاسو ته پته ولګېده چې یاره دا یو وینینګ پروډکټ دی بل بیا تاسو په ګوګل میپ کې یا تاسو داسې هم کولی شئ لکه دغه پروډکټ دی د دې نیم راوالی او په چیټ جی پی ټي کې دا سرچ کړئ چې یاره هومو لوکل سپلایر یا مطلب aerial local suppliers in UAE کنه په دې طریقې سره ګوګل میپ کې سرچ کوئ په ډایرکټ په کروم کې سرچ کوئ په چیټ جی پی ټي کې سرچ کوئ چې څومره تاسو ډیپ انالیسس کوئ تاسو ډیپ ریسرچ کوئ تاسو ښه ریزلټ ملوي دا بالکل غلطه خبره ده چې یاره په انډیویجوال اکاونټ باندې ریزلټ نه ملاویږي د هغې مین وجه دا ده چې چا ځان نه دی تازه کړی چا محنت نه دی کړی که چېرته تاسو محنت وکړئ تاسو ګورئ انشاءالله تاسو ته به ښه ریزلټ ملاوي ټیک شو زه چې تاسو ته کومې خبرې کوم دا خبرې چې دي دا تاسو ته څوک هم نه کوي ټیک ده ځکه چې د هغوی مارکیټ بیا خرابېږي خلک چې دي دا پروډکټ چې دی تاسو وګورئ د یو ای دغه مارکیټ دپاره د یو ای اکاونټ دپاره دې خلک چې دي مطلب چارجز تاسو نه کټ کېږي تاسو نه چارجز اخلي دي ټیک ده که نه ګوره که چېرته تاسو په خپله د سپلایر سره کنټیکټ کوئ تاسو ته اپروول ملاویږي په یو ای مارکیټ کې په KSA مارکیټ کې نو بیا به دغه کسان چې هغوی تیار پروډکټ خرڅوي هغوی به مطلب دغه مارکیټینګ به څنګه کوي دغه پروډکټ به بیا په چا باندې خرڅوي ګوره زما دا خبرې چې دي دا تاسو ته څوک هم نه کوي ٹھیک ده دا بالکل یونیک خبرې او دا خبره بالکل غلطه ده چې یاره په یو ای او KSA مارکیټ کې چې دی برانډ اپروول نه ملاوي دا به تاسو ته هغه کسان کوي چې څوک په تاسو باندې پروډکټ خرڅوي څوک چې تاسو ته سروس درکوي ګوره تاسو خپله سوچ وکئ که چېرته تاسو په خپله لګیا شئ او تاسو ته په اپروول ملاویږي برانډ اپروول تاسو ته ملاویږي نو د هغوی مارکیټ چې دی هغه به ډاون صحیح ده که نه صرف دغه یو خبره راوځي بس خپله محنت وکړئ انشاءالله تاسو ته به ریزلټ ملاویږي ګوره خپل محنت کې د ټول نه غټه فایده دا ده چې کله تاسو ته ریزلټ ملاو شي هغه به یونیک وي تاسو ته به داسې ریزلټ او داسې پروډکټ ملاو شي چې هغه به د دې نه مخکې به مطلب هغه چا نه وي سیل کړي صحیح ده که نه بس خپل محنت وکړئ او خپل ریسرچ وکړئ ها د دې نه بعد موږ سره څلورم نمبر ټریک درې وشو که نه یو چیټ جی پی ټي ګوګل میپ او یو دا طریقه د دې نه علاوه څلورم نمبر ټریک موږ سره د هغو کسانو دپاره دی کوم چې په یو ای او KSA کې خپله فزیکلي پاتې کېږي هلته موجود وي نو هغوی ته پکار دي که هغوی غواړي چې یاره د برانډ نه اپروول واخلي د سپلایر نه اپروول واخلي نو هغوی سره ډېر ښه چانسز دي هغوی سره ډېر ښه اپرچونټیز دي هغوی دې داسې وکړي که نه لکه مثال دغه پروډکټ چې دی دلته کتلی شئ 3K چې دی د دې منثلي سیل صحیح شو مطلب دغه پروډکټ موږ فایند اوټ کړو او دا زموږ د کرایټیریا مطابق دی بالکل وینینګ پروډکټ دی اوس موږ غواړو چې یاره د دې د سپلایر نه اپروول واخلو
نو تاسو به دغه پروډکټ راواخلئ د دې پکچر مطلب څلور پنځه پروډکټ به وي تاسو سره او تاسو به لاړ شئ په یو ای او KSA کې چې کوم لوکل مارکیټ دي هلته به تاسو لاړ شئ او د یو سپلایر سره چې کوم لوکل سپلایر دي هغوی سره به خپله فیس ټو فیس میلاو شئ او ورته به ووایئ چېرې زموږ دغه پروډکټ دی دغه زموږ په کار دی دغه پروډکټ موږ غواړو نو په دې طریقې سره چې دی تاسو د سپلایر نه اپروول اخیستلی شئ او چې کله تاسو خپله فیس ټو فیس هغې سره میلاو شئ فیس ټو فیس میټینګ وکړئ نو تاسو بیا ډېر ښه ریزلټ میلاویدلی شي بالکل 100% چانس دی چې هغه به تاسو ته اپروول درکړي ټیک ده که دا د ټول نه یو ښه میتډ دی خو دا د هغه کسانو دپاره دی چې کوم په خپله UAE او KSA مارکیټ کې کار کوي انشاءالله دغه څلور ټریکس دي تاسو دغه فالو کړئ او تاسو ګورئ چې تاسو څنګه ریزلټ میلاوي